ولری صاحب ډېر خوشحاله اوسم لیدلو الله دې ژوندی لره قدرمنو دوستانو دا د همدغه د موټرو خرڅلاو او بیا دغه موټر فلورنسي ورته وایي تاسې یو بل انګلیسي نوم لري هغه شي ورته بارګین په بارګین کې دا قدرمنو دوستانو په دغه 80 یا 100 موټر فروشي چې دلته په خوست کې دي دا یې دویم او دریم کس ده په یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د میوند فلورنسي د موټرو فلورنسي البته دو موټر غواړو چې تاسو ته در وښیو دو موټر د نمونې په شکل دلته خو په سلګونو موټر دي خو موږ دو موټر ښیي و دلته د ما انډیوالان وایي کوشش وکړه چې د حقیقي موټر راوله موټر خو موټر فروشئ الحمدلله ډاکې دي تجار موټر هم ویلوړ دي او د موټر فروشئ د مالکونو موټر هم خپل هم ویلوړ دي او سوداګري هم ښه دي الحمدلله بیخي ښه ده کومه سوداګري چې موږ په نظر موټر کاناډایي موټر هم شته موږ سره جاپاني هم شته امریکایي هم شته قدرمنو دوستانو لکسس مال دا لکسو ته به وایي مګر دا خو لکسس ډېر ښایسته موټر دي دا خو ډېر ماډل دی هایبریډ دی ډبل ګیر هم دی دغه څه ګیرونه اضافه ګیرونه پکې راځي ونه چې ته دا واسکټ اغوځې نو دا د دې مهرباني او لطف ده د دې له طرفه دا موږ ته تحفه راکول کېږي زه به اوس خپل واسکټ وباسم او د دې واسکټ به واغوندم او د خپرونې کې به دا واسکټ واغوندم دا ډېر مهربانه ده ما ورته ویل دا څه کوې ورور وینا دا مې د تا لپاره خاص ګنډلی ده او دا به ته اغوځي او ماشاءالله داسې برابر دی لکه موږ ته په ګاډي باندې 100% معلومه کړې وه وروسته تجارون د نقصانې سره مخامخ شو 100% موږ نه ختم کړه دویمه آلته په ګلم خون بندر کې په رژا کې د ډراورونو اوبه نه وې چې هم د او 200 اوبه نه وې هم د څښاک اوبه نه وې دا د خو موږ اکثره تشنابونه دي د اوبه سهولت هم موجود کړی دی آسمودینه دي عام موجود کړي دي د تجارانو لپاره الحمدلله دفتر مو هر څه فعال دی دا تاسو دفتر ده کنه دا دفتر دی دا خو په هغه څه د توکم د زی شوخي پر رضا به ډېر شوخ ده نو زای به د دوی بچای به مکتب کې کلی د مشمونه مختاب وي ته جوړ کړای نو په داسې کې زای پر خوشې دی دوړه لرګانه بر سره خوشې دي نو سست به چې تا ویل ډېر شي دی راځګنه خو ته تا دی رکا بسم الله الرحمن الرحیم دی روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې روغ جوړ ساتمه د اوسي قدرمنو دوستانو د نیکه مرغه د خوست ولایت متون ښار کې ما په متون کې د میوند
د موټرو خرڅلاو یا پلورنځي په هغه لوی هغه کې بارګین کېږم چې دلته د ښه نوم او شهرت څخه برخمن ده. غوښتل مې چې په دغه موټر فروشي کې تاسې ته هغه نوي ماډل موټر در وښیم کوم چې د بازار د خوښې وړ دي، خلک یې خوښوي. نو اوس عملا زه په همدغه موټر فروشي کې یم، د میوند موټر فروشي کې یم. غواړم چې جناب عبدالرشید ته ورسم کوم چې د دغه موټر فروشي سرپرستي یا رئیس ده. دی به له نږدې نه وګورو، سره به سړي مسې وکړو، لږ لږ لنډې خبرې او غټې خبرې مو سره پیدا کړو، نواب یې خلو، بیا بالغ نه به بېرته راستو په دغه موټر فروشي کې په موټرو باندې په وغږېږو. نو هغو دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبي، لایکي، شیر کړي. دوی نه ډېره مننه. لاړ به سو مشر ته عبدالرشید خان ته چې هغه مخامخ دفتر ده او هغه پاسې ګوره لوحه ده، دفتر څه ښایسته دغه یې نشته، لوحه یې ده او دا به د ده دفتر وي. مشر به له نږدې نه وګورو چې څه رقم برخورد کړي. قدرمنو دوستانو، بعضې موټر فروشۍ داسې موږ تللي یو، بس خلک نازېږي، خو دا د ډېر ښه وایي او ښه اخلاقو برخمن ده. السلام علیکم جناب رئیس. بخیر راغلی. الله دې ژوندی لره جناب رئیس صاحب، ډېر خوشحاله اوسئ لیدلو نه. الله دې ژوندی لره. قدرمنو دوستانو، دا د همدغه د موټرو خرڅلاو یا دغه موټر پلورنځي ورته وایي. تاسې یو بل انګلیسي نوم لري، هغه شي ورته بارګین. په بارګین کې دا قدرمنو دوستانو په دغه 80 یا 100 موټر فروشي چې دلته په خوست کې دي، دا یې دوم او درېم کس ده، یعنې بال له رئیسه دوم کس ده. دا یې دوم کس به یې نو دې خاطر چې اوس نو قدرمنو دوستانو دی به کینی، تاسې سره به خپل د زړه خبرې وکړي او بالغ نورې خبرې ورسره ولو. بیا به موږ ځو لاړ شو نن موټر فروشي ته، موټر به دې خلکو ته وښیو. مهرباني وکړئ. منګل یم د خوست په موټر پلورنځي موټر فروشۍ کې یو د میوند په نوم یو موټر فروشي لرم. مالک یم خدای دې زه یم. امر وکړئ تاسې احساس نه پیدا شي چې تاسې په خوست کې سرمایه ګزاري وکړئ. ولا خو احساس خو موږ دغه ده چې باید یو کاروبار وکړو، بچیانو ته یو مزدوري وکړو، یو تداور ته کېږدو بچیانو ته، یو ژوند ورته جوړ کړو. موږ ته چې څه پلارو کړي دي، موږ باید خپل الودو ته مدلې سرته وکړو. پخوانی ژوند له اوسني ژوند سره څه رقم پرتله کېږي؟ خپله هڅې وکړه د پلار د پلار ګټلي زوی ته اسانه ده. تا د پلار ګټلي که خپله دې ګټلي؟ نه موږ ته د پلور د ترونه خدای دې وبخښي اوس مړه دي، د یغو نه موږ ته دغه زندګي روپوتې هغوی چې کار کوو تاسې څنګه تعقیب؟ یغو خو د موږ د راخ کاروبار م لرو، مخکې د ترو په وخت کې کاروبار م د راخ کو، بیا ورو هغه مخته پرمختګ م ته مخته. اوس الحمدلله موټر فروشۍ لرو. موټر فروشۍ کې موټر فروشۍ کې څه رقم د سوچ څه پیدا شو، فکر پیدا شو، روم دې وکړه، پلار دې وکړه، که تا خپله دا جرأت وکړه؟ یو تره زوی مې دی، مونه مشر دی چې د سرجمګل کومکي په نوم دی، د هغه نه دا سیستم ورته پاتې شو. هغه ته چېرته چا ورښودلی؟ هغه خپله نظر یو خپله غیر. دلته د تاسو څومره کاروبار ده؟ موټر هم څه رقم دی؟ کوم شکل واردوئ؟ دا موټر خو دلته ډېر دي، ولا دا موټر دې مه وایه، دا موټر دا د تاسو موټر دي که د خلکو؟ موټر موږ سره د تجارت موټر هم شته، خپل موټر الحمدلله لرو. کاروبار د هرات نه، د ویش نه او د دوبۍ نه یې کوو او دلته خپله خپل منځ کې خوست کې مو خوالو. مسله ټوله یو ګډ هغه روانه ده. د کاروبار نه دې راضي؟ ښه صحیح. څومره پرسونل لري؟ څوک د سره؟ یو شپږ اووه کسه خو کوي خپل پرسونل لرم چې خپل پارټنرور مې دي، چې عمر منګل دی، نوراخیل منګل دی، بیت الله خوستای دی، خالد منګل دی، ډاکټر صاحب اسد خوستای دی، دا مو پرسونل دی. تاسو یوه غټه اتحادیه لرئ، هر څوک یې وایي سل د عمره خو د سلو سر د ممره. که رمام د کوچیان وي په سر کې به یو وری یا سیرلی چې هغه به پسې روان وي، که نور هم داسې اخر جنت مال ده. هر کاروبار کې وایي که تاسو په سفر کې 2 نفره یاست، یو امام صاحب بل مقتدي. په دغه موټر فروشۍ کې هم تاسو یو امام لرئ، مشر به لرئ. دغه اتحادیه تاسو سره څومره تاسو ته مؤثره ده، ګټوره ده، مسؤلیت یې چا په غاړه ده؟ هغوی تاسو هغوی سره مشوره کوئ، هغوی تاسو ته څه لارښوونې کوي؟ د اتحادیې رئیس خو صدیق الله نظامي دی، مندوزای دی، په خپله دی شخصا ښه سړی دی او موږ سره همغږی هم دی. موټر فروشۍ یو ښه صحیح تضمیم هغه هم لري، سیستم هم لري او ښه برحال سړی دی، ښه همغږی دی. موږ سره موټر فروشۍ کې یوه ستونزه کې کومک هم کي، دغه موټر فروشۍ کومک هم ده کړی دی چې موږ ته موټر فروشۍ د حکومت نه موږ مخکې په شخصي مځکو پروته وو،
لکه د هغو کرې هم جګې وې، سیستمونه هم ګډوډ وو او برګینونه موټر فروشۍ هم خرابې وې، داسې ښه نه وو. او د اوس د ده په برکات، د ده په صداقت، د ده په ښوونه دا نوې موټر فروشۍ موږ ته حکومت دیم راکړو او ښې موټر فروشۍ موږ جوړې کړې دي چې هر سیستمونه پادي دي. دا ما په ایران یو ویډیو مې ولیده په خارج کې وه چې موټر یې د افغانستان وښودل، ویل دا به حتما دوبۍ به وي یا به بحرین به وي یا به کویت به وي یا به کوم اروپایي هېواد به وي. تاسې ته داسې موټر راځي چې یو څوک ښه د پیسه دار یې ورته وایي چې دا د پیسې واخله، څومره به موټر لرئ، تر کومه حده پورې لرئ، خلک اخلي نه اخلي، څنګه؟ موټر خو موټر فروشۍ الحمدلله ډاکې دي، تجار موټر هم ویلوړ دي او د موټر فروشۍ د مالکونو موټر هم خپل هم ویلوړ دي او سوداګري هم ښه دي الحمدلله، بیخي ښه ده. کومه سوداګري چې موږ په نظر موټر کاناډایي موټر هم شته موږ سره، جاپاني هم شته، امریکایي هم شته، لکه دا کې نوي پرونر هم دي، لیکسس لانکروزر هم دي او ټوډی دي، اس کلاس ایکواوي دي، پریس دي، جی ټوډی دي، دا موټر ټول موږ لرو. کومې کمپنۍ؟ دا ټول جاپان دي. ماشاءالله ټول جاپاني دي. جیګ موټر کوم څومره نرخ ده؟ جیګ موټر موټر موږ تر 15000 $15000 پورې موږ موټر قیمت لرو. ټیټ موټر موږ تر 2 لک کلدور 2.5 لک کلدور پورې لرو چې هغه جاپاني پاکستان اوس موټر دي. ماشاءالله. داسې خپل شخصي ژوند څنګه ده؟ ژوند دې خوشاله؟ الحمدلله الحمدلله. د خارج شاوخوا سره نه 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 یو ورور مې دی چې په خارج کې د زر کوشش کوم چې هغه هم راوبوسم خارج نه افغانستان ته روشي. دلته تاسې کوم د ټاور کیسه راکړې چې څه لپاره جوړ کړی؟ صاحب هغه خو موږ د بازار مارکیټ هم دی، دوکانونه هم کې دي او پوسټار نه موږ رستوران لرو نوی چې د کفتریا په نوم د کوبل یوه څانګه ورته روانه د روسي هغه به کور کې کي. ښه څه ارمان دی ده؟ هېڅ ارمان نه لرم. مور و پلار دې چې راضي دي ته نه راضي؟ ښه صحیح ته راضي. پلور هم مړ دی خدای دې وکړي، مور هم ژوندی دی الله دې ژوندی لري. زمن دې څه رقم تربیه کوي؟ زمن خو سبق یې یایي چې موټر فروشي وکړي، تجارت وکړي که نه؟ نه 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 سبق یې یایي، هغه خپل سبق یې یایي، سبق کې د شخصي مکتبو کې دي. پیام دې چې پیام مې دا دی چې خدای دې موږ ته خپل خوست او ټول افغانستان خدای ابود او ښه لري. امین. خدای ته یې ابود لري. خوست خو بیا په ټولو کې سرلوړی لري. منګل ته دې خدای تعالی نور قدرت. دا موټر دي دوستانو چې وزیرانو، وکیلانو، قومندانانو داسې خلک کولی شي چې دا د دې استفاده وکړي. هر څوک استفاده ونه کولی شي نو که نه همداسې به یې کنه ځه شیشه خو چابی نشته دی، چابی بیطرف. تخنیکونه او هغه چلونه او هغه آپشنونه چې دا موټر لري له دوی سره شریکه. دا اوتار بیکا او درې سیټه سرپای پلونر ده او 3 سیټه لري. 3 سیټه لري. درې سیټه ده. دا کې اکثره 2 سیټه راځي، 3 سیټه راځي، سرپای لیمیټډ. یعنی لاس نفر دا وړای شي. او او دا ډېر ښکلی موټر دی، ایکو سیسټم لري. دا وکس ایکو سیسټم لري. دا مصارف هم کم کوي، 6 سلنډره دي او که مقدور دي. مصارف به د کورولا او د فیلډر قدر دي؟ نه دغونه لږ ښه کوي او لږ به ډېر وي. لږ به ډېر وي. یعنې داسې په 100 کیلومتره کې که 1 لیتر اضافه وکړي همداسې به یو نیم لیتر اضافه. او څومره مینوال لري؟ او دا ډېر مینوال لري. مارکیټ یې دغه موټرو دی. په نظر دې څومره همدغه 3 سیټه هغه لري دی فورونر. او اوس خو فی الحال د یو لرو دلی ته، نور انشاءالله په لاره کې ډېر روان. یعنې که څوک وغواړي تاسې نه ډېر موټر وغواړي، مثال دولتي ادارات، مؤسسات 10 شل تاسې ورته برابروی شي؟ هو انشاءالله څومره وخت کې تاسې ورته برابروی شي؟ ها برابرېږي. موږ سره اکثره ډېر تجاران خارج کې دي، په لاره کې دي، په هرات کې دي، هغه موږ ته برابرولی شي. یعنې چې وظیفه ورکړي دوی درته برابري. هو ډېر ښه. قدرمنو دوستانو دا هغه ګوري چې تاسې به دا پروډر په یو سیټ کې لري، مګر همدا دا بل سیټ هم لري. یعنې څوک فامیل لپاره
خپل دوستانو لپاره چکر لپاره دوی موټر غواړي دا نو دوی کولی شي تقریبا 10 نفره د ولایت یو موټر کینی او لاړ شي سفر او لاړ شي. ماشاءالله ماشاءالله دا پورې کړه داسې دغه طرف ته راتاو شه. یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د میوند پلورنځي د موټرو پلورنځی البته دو موټر غواړو چې تاسو ته در وښیو دو موټر د نمونې په شکل دلته خو په سلګونو موټر دي خو موږ دو موټر ښیي و دلته د ما انډیوالان وایي کوشش وکړه چې د حقیقي موټر راوله ها دا دو موټر ده که نه ورارې ښه ته ځان لیدونکو ته وپېژنه نوم دې چیرې ده سلامونه درنو لیدونکو عبدالله یم د خوست ولایت اوسېدونکی یم په میوند موټر فروشي کې کار کوم ښه دا راته وایه چې د موټرو په شناخت کې څومره هغه لري تجربه لري موټر په شناخت کې خو زیاته تجربه نه لري خیر څومره چې د زمانې وخت سره مطابق دی څومره اړتیا ده هغومره پکې دا کوم موټر ده دا آیلکس موټر ده 2010 ماډل ده آیلکس 2010 اوس ته کولی شي چې راته مشخصات یې ووایه داخل موټر ته داخل شه او مشخصات یې لیدونکو سره شریک کړه قدرمنو دوستانو بېګا شپه باران تېر شوی ده لږ لږ دا دم ورته دغه شیشو ته ورالوتلی ده خو دا 2010 آیلکس موټر دی دا حکومت د عیار وخت کله ته وغواړي حکومت نه استفاده وکړي نو دوی باید حکومت نه استفاده کولی شي دې موټر چې دی په داخل کې سره سیټونه دي سیټ بورډ یې سور دی په دا کې دا خپل د کمپنۍ دي و دا د کمپنۍ دی او کمپنۍ نه په دې کې دوه ډوله راځي چې د نیمو تور وي او د نیمو سره دی چې دې ته خلک سرو ته ډېره ترجیح ورکوي په نسبت د تورو سره چې دی دا ډېر ارزښتمند دي په دې کې او په دې کې دوه ډوله راځي یو چې دی د بټنو سره ټیټېږي او پورته کېږي او یو دلته د انجن لري خو دا لیمیټډ ده چې دلته شیشې دې سره پورته کېږي او ښکته کېږي دا موټر چې دا د کلیج هېوادونو لپاره جوړ شوی دی د ټوټا کمپنۍ څخه او ماډل یې 2010 دی دې موټر شیټ چې دی 2012 دی مطلب لکه کوم موټر چې 2012 کال کې جوړېږي یې ماډل شیټ یې ورکولی دی مخته وروسته لیکونه هر څه ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو موټر وګورئ چې سړی په ناسته باندې نه مړېږي ډېر ښایسته موټر ده 2010 ماډل د دې قیمت به څه وي که قیمت دې ویلې وای بېشکه دی دې قیمت خو 14,000 امریکایي ډالر و 14,000 دوستانو 14,000 ډالر نوي نوي نه د ثابته ټایرو ته وګوره داسې جلا وي ټایرونه ډېر یعنې ډېر استعمال شوي نه دي که نه او دا ګوره شا سیټ ده دوستانو واه 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 دغه ته وایي موټر دا قدرمنو دوستانو شاته غیر دې ته باډي وایي چې وایي وروره سړی مه سي ښې خیر خو نوم دې چې ده کوم موټر فروشي کې کار کوي ښه نو څو کلنه تجربه لري په موټر فروشي کې څنګه د مړۍ ډوډۍ حلاله پیدا کېږي خلک درنه خوشحاله دي یعنې تر اوسه پورې چا خو به د تا د موټر فروشي او د تا د کاروبار شکایت کړی نه ځه یو موټر لیدونکو ته وښیه چې لکسس 2010 ماډل دی پاکستان لاس دی او نن سبا بازار یې ښه دی ډېر خلک او وایبریټ ورته وایي چې وایبریټ هم ده وایبریټ هم ډېر ښه ډېر ښه ته اوس کې داخل صاحب لیدونکو ته تشریح کړه قدرمنو دوستانو دغه ته چې ویلې کوم نوم دې ویلې لکسس قدرمنو دوستانو لکسس مال دا آیلکس ته به وایي مګر دا خو لکسس ډېر ښایسته موټر دی دا خو ډېر 2010 ماډل دی هایبریډ دی ډبل ګیر هم دی دغه څه ګیرونه اضافه ګیرونه پکې راځي ډبل ګیر هم لري ډبل ګیر هم لري او بل هایبریډ هم راغلی دی سپورټ هم دی او لیدر سیټ هم دی کابل لري کابل طرف ته آمد بس چاپته کې چې دی ویلي 1400 افغانۍ تیل وهي 1400 افغانۍ مالک خو داسې په خوشحاله ځي او راځي بدون دې چې کوم تکلیف وویني موټر داسې چالان د ور کوم غرغرای مواد نه لري تاسې قدرمنو دوستانو عملا ګورئ چې موټر زغرا نه لري نه چنګا لري نه غرا لري هلته
بل سکرین لري چې هغه خو دا د څه شي ده خو زه خو په دې موټرو کې بلد نه یم خپلو ډریورانو څوک چې موټرداران دي هغوی پې پوهېږي شاهد احساس بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو شاهد احساس خو ډېر تکړه سړی د دی نګرانۍ ده او دلته په خوست ولایت کې اوس فعلا داسې موقت وخت لپاره میشت ده او ده مهرباني وکړه وایي دغه نوې خپرونې لپاره غواړم چې د ما د خیاطي یعنې د وي آی پي هغه واسکټ چې دلته وایي ما په لاس باندې دلته جوړ کړی ده او داسې خاص تا ته مې جوړ کړی ده دا به ته دغه نوې خپرونه کې ته دا واسکټ اغوځې نو دا د ده مهرباني او لطف ده د ده له طرفه دا موږ ته تحفه راکول کېږي زه به اوس خپل واسکټ وباسم او د ده واسکټ به واغوندم او نوې خپرونه کې به دا واسکټ واغوندم دا ډېر مهربانه ده ما ورته وایم دا څه کوې ورور وینا دا مې د تا لپاره خاص وایي ګنډلې ده او دا به ته اغوځي او ماشاءالله الله دې ژوندی لره قدرمنو دوستانو دی په هغه کې خوست ولایت خوست په مرکز کې متون کې دی ډېر د شهرت نه برخمن ده د دې شهرت زه دلته راوستلی یم یعنې خلکو د دې ادرس راکړی ده او ویلي دي چې د شاید د احساس ته به ورځي هلته یوه خپرونه 100% به جوړېدي خاطر چې دا خپرونې وایي هغسې متنوع سي مختلفه سي ډېره مننه ښه راغلاست درته وایو ته کوم پیام لري قدرمنو دوستانو بس پیام خو نور څه نشته خو ماشاءالله که د کونډې زوی سریال چا کتلی وي ترجمان صاحب دی خپله دی او زه ته ډېر متاثره شوم خوشحاله شوم چې ومې لیده عمر خو ډېر تېر شوی دی خو دا اوس هم ځوان دی الله دې زړه مهرباني ده موږ داسې په خدمات کې موږ ده تقریبا دغه د 25 کاله چې د مطبوعاتو په برخو کې کار کړی ده ما دلته خوست څو دفعې راغلی یم د خوست خلکو مینه او محبت ما لیدلی ده خصوصا د نګرانیانو خوند ما هغه د دوی یو نمک خوړلی ده تاسې ډېرې ته راغلم ډېره مننه قدرمنو دوستانو زموږ خپرونه دوام لري موږ سره اوسي زه اول خان خاکسار د تجارتي شرکت رئیس یم. کوم تجارت؟ څو شاوخوا کې تاسو دلته شرکتونه تجارتي شرکتونه دي د خوست سوداګر؟ د خوست سوداګر تقریبا په الحال که درته وایم اوس به مطرح نه کوم ډېر زیات یې ځنې فعالیت کې داسې دي چې هغه په شي کې نواقص راغلي دي بان پاتې دي. کوم تجارت کې د خوست تجاران؟ خوست تجاران اکثره د افغانستان دلته کوم تجارتونه دي تجاران ګوره تجاران خو د سبزۍ کار کوي د وریژو کاروبار کوي د سیمټ کاروبار کوي د پاکستان د میوې کاروبار کوي. غټ عمده شرکتونه چې له خارج نه راوړي او خارج ته دي لګي لکه زمونږ د خوست تجاران اکثره د سبزیاتو که لکه انګور شو انار شو مڼه شوه د پاکستان مونږ راځي کیلا شوه مالټا شوه الوګان شول بل عام شو دا څلور جنسه د میږ د پاکستان ته قراردادونه لرو او موږ دې سره واردات صادرات کوو. وایي ترانزیت تاسو ته کله زمینی ولا وایي اوس په خوست هوایي ډګر فعاله ده دا کار دی باندې کار کوي. هغه شای جنسونه چې موږ هوایي لارې نقل کوو
او یا یې هوایي لارې لاګو دومره امکانات موږ ته نه دی برابر. دلته د خوست د ګمرک د مسؤلینو که په بندر کې ده که په داخل ښار کې چی شی د نسبت پخوا وختو د اسانتیاوې راوستلي نه دي راوستلي که خنډ و زنګ ده خو ګمرکاتو خو موږ ته خو اکثره داسې هغه اسانتیاوې نه دي راغلي چې کوم ته موږ اوس په اسانتیاوو کېږي ځکه یې نه دي راکړي چې موږ هلته د سړک مشکل لرو په غلام خان کې چې سړک ډېر مساحه کمه دو ترانزیټي لار ده ګاډي بروبر زیاته او د ګمرکات پارکینګ نه دي هغه کم دي ګاډي بروبر ډېر دی او په هغه اداره کې لکه مونږ اوس فلحال په تاک تجارت کې دلته یو نماینده لرو په داخل د خوست کې هغه په غلام خان کې په سرحدي ګمرک کې ترازو کوي هغه ترازو راخلو دلته په خیس کې انوایس سرټیفیکیټ ورکوو دغه نه بیا 10 ستونزه ورو غلام خان بندر ته چې د پاکستان تر الته نقل کوو خو باید موږ سره چې هر مرسته کېږي د ادارې د لارې وشي کارمندان د زیات شي دا لکه وتا که تجارت یو مامور دی باید درې دی کو نه ترازو دلته انتقال کی نه ترازو نه مامور دلته انتقال کی سرحدي دلته مامورین دی ګوره موضوع رڼا پوی نه شوې هلته په غلام خان کې ترازو چې وکړي اول به موږ مراحل هلته کړو په غلام خان کې اوس راځو خوست ته ترازو یې هلته کو مراحل یې دلته د سرټیفیکیټ و د انوایس کومه د دولت طرفه چې دا د دولت مراحل دی په غلام خان بندر کې موږ د ستوند سره ځخ ډېر په تکلیف کوي ځکه تاسو د مال د تجارت لپاره څومره ځان امن احساسوئ الحمدلله سل په سل کې ان شاء الله د الله سل په سل کې د امن او د مول ساتنه ان شاء الله خدا د مال او د ځان امن امسا شکر الحمدلله پلان هم چي ده پلان خو منده دا چاینده د پوره موږ دغه وګړو تجارت سہولت موجود شي سره کوم ته خوست غواړي خوست موږ دغه چې مقصد د سرحدي ولایت دی دغه د پوره باید ډیره پاملرنه وشي تجارانو ته د خوست د افغانستان سوداګرو ته د چي وایي چې چېرته سرمایه ګذاري دا د باید د افغانستان تجاران هغه ولایت چې د کیم بندر نه کور کې هغه ته ورته موجود شي سہولتونه موږ د پاکستان سره کور لري باید موږ ته په غلام خان کې او ته نیټ او بجې برق دغه دوی شي میګه منشون او دفترینه مو اکثره بیا بیرته راځو په خوست کې دلته کور کو په داخل د مرکز کې ټولنه خو موږ مخته یو موضوع درته مطرح کړه چې موږ د غلام خان د بندر د سرحدي او ګمرکاتو کې موږ یو اتحادیه یو ټولنه جوړه کړې ده د تجارانو په نمائندګۍ باندې چې هغه زموږ مشر انور تناعي دی هلته زموږ مقررین چې کې منشون وي په غلام خان د بندر کې موږ هلته یو رسمي یو دفتر لرو دویم دفتر په خیت مرکز کې دغه دی زموږ د ټولنې موږ د ولس ته هغه خدمتونه کړي دي چې دلته د غلام خان یوه مخې کنډه ورته وایي چې هلته یو ګریسکار و د موټر ګریس یې کول بیا موټر ته ورلاندو شو هغه ته مکمل د امبولانس سہولت د کاپن سہولت د سکات او د کاپن دم ورته برابر کړل یو مو کور ته ښه په عزت په قدر مو وسپرو یو مو دا خدمت کړی ده د ټولنې د تجارونې دویم مو هلته د یوه جماعت نقشه چولې وه خو موږ سره امکانات برابر نه شوه چې موږ هغه موضوع یوه هدف ته رسولی وای چې څومره مې واس په مکانات د تجارونې موږ سره کما کړی و لکه موږ ته په ګاډي باندې 3% معلومه کړې وه وروسته تجارون د نقصانې سره مخ شو 1% موږ نه ختم کړه دویمه هلته په غلام خان بندر کې په رژا کې د ډراورونې اوبه نه وې چې هم د او 200 اوبه نه وې هم د څښاک اوبه نه وې هغه د پوره موږ یو ټینکر مقرر کړو چې ټینکر به په ګاهي سهارنۍ د 0.5 د سرحدي سنوپرن سرحدي نقطه نرته د خیز د غلام خان د ګمرک پره ان به بیرته ته بیا د پاکستان سرحد پره دا د کومنګ اکثره تشنبونه دي د اوبه سہولت هم موجود کړی دی اسا مدینه دي عام موجود کړی دي د تجارانو لپاره الحمدلله دفتر مو هر څه فعال دی دا تاسو دفتر ده کنه دا مو دفتر بعد دا ته طبيعي دي چې موږ اشپار په ډوډۍ لګیا ده ډوډۍ په خوي نور اندنه مراحل یعنی دا دفتر سلیری ساته د تجارت په مخ خلاص ده سلیری ساته ډیر ښه قدرمنو دوستانو دا د جناب رئیس هغه دفتر ده د اتحادیه هغه دفتر ده او دا دفتر د تجارانو او د هغه کسانو چې په تجارت کې کاروبار کوي دوی په مخ لاس ده یعنی
یعنې دا بل د تا هغه یي د ناستې ځای حاجي صاحب محترمه دا تقریبا په ورځ کې 4 دفتر دغه خلک په مخ کې خلوص دی هم کمپیوټر موجود دی الحمدلله تا د اتحادیه ورکه موجود دي که کوم تجارون ستونزه لري میک په رسمي بڼه هر څه ورته لیکلی شي هر مرکز ته یې لګولی شو نور که څو اتاقه لري الحمدلله 3 اتاقه موږ نور لرو و 3 اتاقه موږ نور لرو چې هم د المندلمین پکې کېږي هم د خال کې آرام پکې کېږي هم د خال کې کنستای پکې کېږي اتحادیه کولی شي د تجار ستونزې هغه ته ګمرک ریاست ته ورسېږي انشاءالله دا مو کړي دي کې بیا د زراعت یوه ستونزه راغلې وه چې دلته پرې په دغه د شیخ امیر د ولسوالۍ مربوطاتو کې یوه څانګه راغلې وه چې دلته د موټر او کمیشن په پشۍ په مورز وه هغه راغلې وه ستونزه د هر میټر د صدارات په سار باندې به 300 افغانۍ په ټانګ ورنه اخیستې دغه خلک سره بیا د زراعت رئیس ته ورغلم موضوع مې ورسره شریکه کړه ده وویل چې زما نه کېږي مرکز ته کوبل ته لاړ شه بیا لاړم د زراعت وزارت ته هغه ستونزه مې دوی سره شریکه کړله الحمدلله تجارونو ته مو سهولت موجود کو هغه کوم غیر قانوني کار چې وا مخاطب کو محمد انور ورور ته مهرباني وکړه ځان قدرمنو دوستانو ته نوم به دا محمد انور کونړی د خوست ولایت اوسېدونکی یم او بس خوست په خلکو یادوله په کونړي مشهور کیا د کونړ نه یې اصلا نه اصل نه د خوست قدرمنو دوستانو ما ته په کونړی یې دلته په خوست کې دلته ژوند کې یا به مسافر یې که نه مسافر زه به یم ته به مسافر یې په دواړه به شریکه سره خبرې کړي ډېر ښه دا راته وایاستې تحصیلات یا مکتب دغه سبقونه دي چې ورته کړي دي او کوم ولسوالي یا کوم چې کې د خوست ژوند کې ژوند خو په خوست ولایت کې کوم سمرخیل مندوزی ولسوالۍ هغه لوی کلي کې اوسم کیا د اسماعیلخیل مندوزی ولسوالۍ کې کوم کلي للمیو ډېر څنګه د للمي سال ته للمي پیدا کېږي یو للمه خدای مځکه نوم للمه دی للمه خو ډېره شته نو اوس به ته لیدونکو سره دا خبره شریکه کړي چې څنګه ده ته په کونړي باندې مشهوره سوی والا دا خو ملګري وي چې اکر ته سره تللي وي بس اتری جامه اغولته وي په نړۍ تېر شم ودی وي چې ته یخته ورته یې بس هغه به تخلص وکړه دا هغسې بې درته وکړم بیا خو کره په زړه شوه نو خو دا رقم غوه د جمهوریت کې مسله درته یې غومړه شوه هلته ویټس مې ټار پکې ده په 15 شپږ لکه کال روان نو زه یې له ولې ډېر ګرځې ځان ترم چې غومړه شوی ته وبه وایي چې اده مړه دې شومبله به وکړي چې و زمانه ته د مړی خو د خود نه وای مړه ځکه پی یې کړم بې وسیده زړه مې وران دی زړه یې وران دی بې وسیده زړه مې وران دی زړه یې وران دی ګونګ ولاړ یم کابلی جنان روان دی ګونګ ولاړ یم کابلی جنان روان دی بې وسیده زړه مې وران دی زړه یې وران دی د ترخما مزی ته ګورم چرت وهما د ترخما مزی ته ګورم چرت وهما په جنت راشه لیدلی د شیطان دی په جنت راشه لیدلی د شیطان دی ګونګ ولاړ یم کابلی جنان روان دی ګونګ ولاړ یم کابلی جنان روان دی بې وسیده زړه مې وران دی زړه یې وران دی تا نظر تن قربان جلال آباد
تا نظر تن قربان جلال باتا تا تخپل جسد سپرلی پاچا خانده تا تخپل جسد سپرلی پاچا خانده گونگولاړیم کابلی جنان روان دی گونگولاړیم کابلی جنان روان دی بېوسي د زړه مې وران دی زړه یې وران دی چې د ننګ کیسې کومه سر مې ټیټ شي چې د ننګ کیسې کومه سر مې ټیټ شي تر ټک تر کندهار یو افغان دی تر ټک تر کندهار یو افغان دی ګونګولاړیم کابلی جنان روان دی ګونګولاړیم کابلی جنان روان دی بېوسي د زړه مې وران دی زړه یې وران دی دا خو به په هغه څه درته وکړم دا زی شوخي پرې ځای به ډېر شوخ ده نو ځای به د دوی بچی به په مکتب کې کلي د ماشومانو مکتب یې ورته جوړ کړی دی نو په داسې که ځای پورې خوښی دی دوړه لرګانه بر سره خوښي دي نو اوس څه ته به چې ته ویلې ویلو ډېر شه چې دی لازګینه خو ته تا دی رکړه ډېر ښه ډېر نور چې هغه د خوندور سته پوره سول والا ډېر باس دي خو بل هم چې کېږي خو پې وکړو یو بله زمزمه وکړم زمزمو کې د شهرت لري یو بله زمزمه دې وکړه یو ټوکه د مکتب خوشي هغه خو دا رقم و چې زه خو په داسې ټایم کې به ډېر شوخ وم دومره لایق وم چې تختې ته به زه چې کېدم پارشي کې به م کور وم نه را به مې پلور نه مې تذکرې نه لیکه خو مکتب دوره وه یوه شوخي وه نو نوی معلم به چې روغی وارس نوی معلم رغولی و دومره په تنګ کړی و چې په ټاپري کې سام دایر سره پټ شه څنګه سو دا استوز به دومره په تنګ کړی و په مکتب کې نوی استوز و زه خو شوخ وم په ټاپري کې دایر سره پټ شه دا ټلی چې ووایي صحیح ده نیم ساعت مړی چیز هغه دایر سره پټ شوی و هو کتاب بدر تراوړم قلم بدر تراوړم هو کتاب بدر تراوړم قلم بدر تراوړم زه هغه مشر نه یم چې غم بدر تراوړم زما د وطن ګله د منم چې وچکلې ده زما د وطن ګله د منم چې وچکلې ده د منم چې وچکلې ده و زه پر خرا ورېږم شبنم بدر تراوړم و زه پر خرا ورېږم شبنم بدر تراوړم زه هغه مشر نه یم چې غم بدر تراوړم ټوپک بدر ته خرڅ کړم چې ځواني پرې کتل نشي ټوپک بدر ته خرڅ کړم چې ځواني پرې کتل نشي چې ځواني پرې کتل نشي و چلم بدر تراوړم رباب بدر تراوړم هو چلم بدر تراوړم رباب بدر تراوړم زه هغه مشر نه یم چې غم بدر تراوړم د مات مرغه وزر استویشتونکی وزر مات شه د مات مرغه وزر استویشتونکی وزر مات شه استویشتونکی وزر مات شه و پټی بدر تراوړم عمل هم بدر تراوړم هو پټی بدر تراوړم عمل هم بدر تراوړم زه هغه مشر نه یم چې غم بدر تراوړم دوستانو دا هغه ځانګړې برکاسې د ریاض پمپ د دوستانو لخوا محترم محمد انور دعوت شوی و دلته خاص د دې خاطر چې د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل ته یو لږ مزایا قصې خبرې او خپل ټوکې شریکې کی تاسو ته موږ وړاندې کړو تر بل گزارش پورې تاسو پورې په خود خدا سپارم الله مو ماشه کامیاب اوسئ